د پاکستان نوی حکومت ولې او څنګه له سقوط سره مخ دی؟ ولې امریکا ورته غوسه شوې ده؟ په دې اړه تازه عمران خان څه ویلي دي او ولې ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان پخوانی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند بنسټ ایښودونکي عمران خان وړاندوینه کړې چې اوسنی حکومت به له 4 تر 5 میاشتو زیات دوام ونه کړي. هغه په دې باور دی چې د حکومت سقوط به له ایډیاله زندانه د هغه د خلاصون لاره هم هواره کړي. عمران خان له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي په همدې امله پیپلز ګوند په کابینه کې نه دی شامل شوی. ښاغلي خان وویل چې د هغه په وړاندې قضیه بې بنسټه ده او ادعا یې وکړه چې خزانې ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی ځکه چې له انګلستان څخه لیږدول شوې پیسې د حکومت په واک کې وي او د جرم هیڅ نښې نښانې پکې نه لیدل کېږي. ښاغلي خان ویلي چې اوسنیو حالاتو ټول نظام افشا کړی او زیاته کړې ده چې په هر څه کې لاسوهنه روانه ده. ښاغلي خان په خواشینۍ سره وویل چې د ایران او افغانستان سره د پاکستان اړیکې خړې پړې شوې دي او اندېښنه یې څرګنده کړه چې دا به په هیواد کې د ترهګرۍ د زیاتوالي لامل شي. بلخوا په پاکستان کې د ټاکنو پر سر د رامنځته شوي سیاسي جنجال هواري لپاره امریکا ویلي که پاکستان د انتخاباتي بې نظمیو او درغلیو په اړه تحقیقات ونه کړي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. د سویلي اسیا په چارو کې د امریکا سفیر ډونالډ لو ویلي واشنګټن په پاکستان کې د تیرو ټاکنو پر مهال په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ګډوډیو او د غرض د ایکس شبکې بندولو په اړه جدي اندېښنه لري او هماغه مهال یې هم د درغلیو تورونو په اړه د بېطرفه څېړلو غوښتنه کړې وه. نوموړي ویلي که د پاکستان ټاکنو کمیسیون معلومه کړي چې په ټاکنو کې درغلي شوې باید په مشخصو سیمو کې بیا ټاکنې وکړي. موږ د هیواد سره 80 کلن مشارکت لرو. که پاکستان دیموکراتیک بهیر صحیح تطبیق نه کړي دا به زموږ په اړیکو کې خنډ رامنځته کړي.